मुझसे बात करो चीज तो ما سره बात करो वली नو ته تاول ورځ ویلیو چې ما پښتو لګوي تکنه مجھے नहीं صحیح څنګه समझ ما شاء الله وادي يريد خو پښتو دي زده د نور پښتو تورې کې نه صحیح خو تاسو د سه لګ فاست خبرې کو نو مونږ ولې پس سما په پښتو خو ته صحیح پوهیږي پوهیږم خو تاسو لګ 2x کې خبرې کوي څنګه 2x کې څنګه لکه 2x معنا سپیډ کې خبرې کوي سپیډ کې فاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله خپل پښتو مې د ولې په پښتو کې چې په پښتو خبرې ونه کوم نو تیز دسه تیز دسه نه مې مولې په پښتو کې خبرې کوم پښتو نه مادري چې په پښتو راته صحیح ده نشي وادري دا نه وادري جواب کټ کوم ته پنجابي کې پښتونای نو پښتانه ستا کو نه کې ګوته و مادري ته اوس په پښتو باندې دا وام دسه دا نه الله غلط رانه ول شو الله غلط شو وامه ته په پښتو نه په پښتو باید خپوي شین دوه وادري ته په انګلیش څنګه دا په اردو څنګه تیز پوي غلط شو دسته ته په پښتو باید صحیح پوه شې تاسو ته غلط شي کنه ته د خبره او ما نه کله غلطه خبره کیږي څه وکم دا خله ده خوېږي څنګه چې خپه په خاطو کې خېږي دا چې خله خوېږي ها صحیح ده کنه دا مته ای خلک مته ای چې ته خو ته غلطه خبر نه برداشت کوي اولی ته تاسو غلطه خبره کی ته تاسو خپل ټینګ ته خو خلکو ته ته خلک راځي خلک په روح کې نه ولی ما سره وسم ناکام کوي ته ورته دې سوای کنه ما تاسو سره کله غلطه خبره کړې کله مې کړې تاسو سره ما غلطه خبره کړې بونډي جنې ولا قسم خو دې تاسو چې زاله کو ساتم دا واجب را خده والله نه داسه غلطه خبر نه د څنګه د اوس خلینو غلطه خبر وته کله زما د خلینو غلطه اعوذ بالله من الشیطان زما د خلینو غلط ګوره څنګه خیر جوړي په خیر صدق الحمدلله زه خو دې خبرې کوم په بسم الله خبرې کوم په بسم الله کې نه په بسم الله پاسه ته هر وخت غوسه هي اوس ته نه ما غوسه قربان ګوره زما خبرې ته وکړه ګوره زه کنفیوزم زه کله تاسو د الګ پسترګ ګورم کله د جنې پسترګ ګورم وادري چې څه خدای درکړي پاغي شکر وبا سوادري اړ سړی ته احترام وکړه ګوره د ډبل ټیپ هر سړی باندې مکه وادري چې څوک پیدا کې اول باندې خبر مکه وای د جنکو د عادت خنه چې یو پیدا کې زور لور کې جوابونه ها معنا دا د وادري د سستر کې چینج کوي وادري لکه دل نه دلته کېږي جنکه خدا شي کوي ګوره په من ګرانه وادري الګ کې جنې زه ته ریسپیکټ کوم زه ټول خلکو سره لایف راځم اگر نو کسر خنو ستا سور څنګه خنه وادري تا تل د سور دی خراب کول چې گیفټینګ درته وشو لکه اندر او زموږ ملګری دی کاپ در سره لګی دا خو ما په عذابوي کمی جنې ته نه دی ورغلی ما خدا سي ریسپیکټ کو مور تو ویل چې تاسو ولي ته واپس ورشئ نه ما تا ته ویل چې گیفټینګ دی درته و کی زه په دې نه خپه کېږم چپې در لګلی ما سره غپ لګی ما په عذابوي پسې زه تشي می جازي به نه کېږي خود سو سما خبره دا ده چې د عشق دیوالونه سره ز جوړوم چتونه سره ز جوړوم او کمبلو کې سره دوت سمولي نو څه پیدا میچ تو خراشه نه میچ نه کو نه بیلانځه کېږي بس میچ ته ولې د جنکو کپڑے نه چې د لکانو چې تاسو تکلیف دی قربان اولا موته ته منالي او چې زه به اچو ته ما سره لانجه وکړه اوس به زه ولې خو به نه نه واچو سیدا زه تا یو ورځ د جنکو په جامو کې وینم ما دي قران زما ته زړه تسلی وکي زړه مې وبوس کی هاي ډیر جادو چا په مرا لګو ډبل ټیپ ورته ته کې आवाज لري خبرې په مونږ کې ور پوي میچ لګوي کلانجه کوي مو سره نه کوم ولې لانجه وکم ټول لکان ما ته لیکي کنټرول ای لوف یو برو ولې لانجه خلکو باندې زه ګرانه کنه پچا ګرانه تو خلکو باندې تو ټیم باندې او کور دی ودانی وادي یری دا غوي چې دا جینې د ریسپیکټ وتا وکا والله دوستانو والله ما منم ګرانه ټول جنکې په ما ګرانه ولا زه ټول جنکو ته ریسپیکټ لرم गाइस सोरा 20 मिनट को थी A1 तो होए था खुजात को इंस्पायर थी A1 मेरे भी अच्छे नहीं ना और नवरता है उस पर मुश्किल है लांजा खत्म होता सब है मोर बने लांजा को कब के नो अलुमा हाय अफगान तो ده خړلې چې سمې خوړلې خو ما ته وکیله ته جنې کنه ته به ما ته څنګه ثابت کی
زه به ته ثابتوم چې زه جینۍ او یم کالي به د جینکو واچې صحیح ده که نه صحیح ده یو ښایسته لیپټه به واچې زه اوس هلکې م ګوره د هلکانو جامې مې کړي ګوره دا د هلکانو فیشن دی څادر کمیس هر څه که نه دا د هلکانو نو دا د سړي زامن دي زه دلته سیریس خبر روان دي او ته به دې چلو کې وادرې کالي به واچې په کالو کې به لایف راشي زه به یې ومنم دا اخته به دلته وادرې د ګوډیانسکو په شان خته دي پرېښي دا به له غټ کي که نه نو زه به پوه شم ګوره تا ته بیا انسان دا د سړي بچی دی اوس ما کا کنه جادو ما کا نه زه به تا ته اوس یو خبره وکړم ته په ژوند کې یو هلک ته ضرورت لرې که نه لري یار هر څوک ضرورت لري ولې نه لري والله قربان دي شم زه پوهېږم دقه زما خوښېږي باید چې ما او تا یو بل ته وادرې د مینې محبت ډبل ټیپ وکړو ما که اولاد خفه کېږي مکې جینۍ ووایه هر جینۍ ته بده نه شي کېږي څه مطلب او احترام کوه در احترام به درته کوه در ریسپیکټ دی قسم دی ټول هلکان دلته لیکي ولی اگر سٹاپ میچ کٹ کو تو خلق مترال 10 ژاړي کنځلې لیکلې مو خو چاته جواب نه کوم مه کوئ هلکانو دوستانو وادرې مه کوئ دا داسې د نه سړي زامن دي وادرې دا سړی ډېر زر هم برخېږي خو ډېر زر یې بېرته ښکته په دې غڼ راوایي والله دا ډېر د نه سړي زامن دي والله زه بیڈ ته ورډز مایوس کوه ولی تا ته نو ما اوس تا ته غلطه خبره ما تا ته ویل سړی برم خېجئ برم خېجئ خو ډېر زر یې لاندې په دې ځمکه ولي دا د هلکان داسې دي ګوره ما اول تا تاسو مکه وویله نه و والکه ستا پرې چشمو باندې غول وکړمه ما ته خوښې ده ما او تا په اولنۍ ورځ باندې د نورزي په موبایل باندې خبرې وکړې که نه لایف کې بیا ته جیري راواستې که نه او بیا ما او تا وروسته ګپ ولګو ما او تا سره یو بل پېژنو لګ لږ خو ته به ما ته سیلفي راولېږي زه بیا تا ته یو بل ته معرفي شو صحیح ده سنیپ چټ باندې به بیا راولېږي صحیح ده ته په خپله سیلفي سیټ کوې خو زه هم سیڼ کوم ته هم سیڼ که خو ادرې ته جینۍ زه هلک یم هو داسې میرر سیلفي څنګه تریسته میرر سیلفي لکه شیشې کې به نه وکړې داسې تو با ګنده خانه دا څه د نه سړي لورې څنګه ګنده زه تا ته بیا ډیزاین درکړم نه تو مو ته سینډ که داسې زه به تو ته زه تا ته یو تورې دی هغه در سیڼ کوم بیا به تا هغه وګوري صحیح ده هماغه سیلفي به ولګي تورې تو خو تور نه یې نه هغه هلک داسې چل یې زده کړی دی هغې نه ماته زده دی ته هغه نه چلونه زده کوې و که نه زه خو د سوشل میډیا کې چل زده کوم نو ما د مور په خېټه کې دا چل نه زده کړي دا د سړي زامن دا لوګان رالیږي اوس تو ته چلونه درځي ما ته به یو دوه سنیپ سینډ کړې انشاءالله وایي تا به زه مکمل پې ونازوم خاطر جمع اوسه که خوند نه کروږه بس بیا وادرې پیسې واپس دغه هر میچ کې سکور کېږي ښه ګفټران څه خوشحال ساتي ته ما ته د بیخي سکور نه کوي قسم دی زه والله قسم بیا خوشحال زه ساتي تاسو سره تش ګپ لګوم والله زه سکور ته نه راځم زما هغه گیم خوښېږي چې ما ته یو سړی وادرې راشي ما نه میچ ګټل غواړي بس داسې نه تاسو سره خو زه ګپ شپ لګوم په قرآن مې دی او ویلډینګ والا جینۍ خو هم راغلې ده ویلډینګ والا جینۍ ته ځانه لګېدلی سیخي زه ورځه وادې وریده ستا چې دی ویش بچي دي ته موږ څه لپاره عذابې د دې اوس ویش بچي دي ته بچي نشته ته واده نه کړی یار یوې سترګې والا جینۍ ستا نم قربان څنګه کېول تا بچي نشته ته واده نه ده کړی نو مجبوره چې چې سره ولګي راولګي بچي به پیدا شي نه چې په یوازې بچي نه پیدا کېږي نو خو تو خو عمر اوس څومره عمر دی د واده وکړه که نه څه ته په انتظار یې خو قربان وادرېده ما او تا به یو چیچل وکړو که نه نه مو خو ویښتان کټ کړي نو په یختانو خو ته بچي نه راوړې وادرې بچي په بل ځای راوړې یا خو ته ته په ټوله دنیا کې ته ته ښځه نه میلاوېږي نه ښځه میلاوېږي کېول کوم والله نو ته ځان ته ښځه ولټوه نو ته ښځه نه یې ته نرې نه خو مطلب واده وکړه ښځه ولټوه ما ته خوښ کېده
اوس زه تاته یو تجربه ښیم زه باید اول داسې چلو کوم وادرې ده چې یو موټر ته چې سړی چلی زده کوي لیسنس اخلي اول داسې زوړ ګاډي ته کښېني ویچلی راویچلی چې تجربه یې زده کړي بیا وادرې ځان له خوښې موټر والي صحیح ده که نه معنا مې دا ده چې وادرې د ما او تا به لږ څه وکړو وادي وریده بیا به زه وادرې واده ته تجربه پیدا کړم وادرې د مخکې به بیا لاړ شم ऐसे तो तजुर्बे पर नष्ट है ना, वो खैर देखो। कल खावन तो इंतजार बने नष्ट है तो तजुर्बे तो नष्ट है نو خالص ته دا خبر ولې نو کې دې شي ما او تا دې تجربه کې مخکې لاړ شو دواړه یو ځای پاتې شو نو پته خو نه لګي ته تجربه رو که به تو راشه به وګورو بیا لکه تجربې ته بل سړی وګورم او دا خبره هم صحیح ده زه به انټرنیټ کې زده کوم وادرې د قصه کې مکه تجربې تاسو سره به هم داسې لاړ شم صحیح ده سعید خیر دې زنه او نه زما د مخه خو خلکو ودونه ډیر کړي یو خبره ده ته وکم دا ځنې رامین چې دی واده وکي واده لري د بیا خزه مور او پلار پری دا به څنګه چلل ته خو بر سره غشې نه کې خو کې خبره ته شیطانې نه کې نه تو باز نه کوم خو ته خیر د زته ټیم زته ته سن یم ته څه چالونه ولونه زدا کړه نو خو ګوره ما خبره ته وکي دا و چې ته ما ته وکي پس پسې وکي چې ورور دې دسي دی ورور دې هغه سي دی مور دې دسي د ما سره ظلم کوي دا مو سکاري تا ورور مور سره به مو ته د نه سړی لور چې تاسو لاس کې کلک نیولم زما مور او پلار به شي کوي چې تا دا پر راوړم د څه ته مخکې نه بدې باندې فیصله وکړو غادري لاسلیک بو غادري کدی باندې خبره مردار شو بیا زما استاد نه کی به چورسته خبره طلاق ملاق ته ځکه نه خو نه کوي کنه ولی ته پښتنو کې داسې خبرې نه وي زمونږ استادو پښتنو نن سبا د پنسون رئیس دي ته څه خبرې وسنۍ جنکۍ خو نه دي نیغې می چې کوي پښتنو کې داسې نه وي نه والله ته داتې غوږ کیو دي ته بالغ یې کنه بالغه مطلب سو کلن انډرویج 22 سال 22 ده 22 دویش ډبل باندې مو پني او دویش کلن ماشاءالله او ته څو کالو یې زوویش دا خاندي ولي وویش څونه وي نزړه له تسلی ورکړه وویش 27 27 یا ها سعید زور پریکټس راو که زور پریکټس راو سمه ده یو خبره درته وکم زه داسې انسان یم وایي انشاءالله تعالی چې ته به زما نه ډېر خوشحاله یې په هر څه به دې مړه ساتم والله صحیح ده که نه والله دومره چې ته ما نه خوشحاله نه وې چې راتګم چې ځم چې راځم ته شی شروع کې خو دا مینه وي که نه دا خو دا وروسته به هم دا شی ځه ما ته پته ده چې تا واده واده ما ته خو دې نه دی کړی نو تا ته څنګه تجربه ده چې په شروع کې دا شی خو مطلب دا خو مو خو کتلی خو دي که نه ودونه لکه ستا مور او پلار دا شی کولو بیا وروسته واده چې تاسو بچي پیدا شول بیا وروسته نه داسې نه مطلب اکثر نن سبا خو داسې وي که نه آنلاین زمانه ده یو کس سره واده وکړي بیا په آنلاین بل کس خوښ شي بس بیا چیټ ویټ کوي خلک زه خو ما واده ته سره نه کېږي جمع اوسه به زبردست چل کوم د اوسپنو جامې باچوم نه پته ولی ته ته خبر وکړو صحیح ده که هلکان چیټ کوي که څه کوي خو داسې نر خو دې بیا جوړېږي که نه په داسې خبرې نر جوړېږي چې مونږ چیټ کوو خو بیا د پوره نر خو جوړېږي مني خو دی که نه چې او ما کړی او خو مني هم نه دروغ هم وایي خو ما ته په غوږ کې ده دا جینکۍ چې وادري دا بدله کې مدله کې وایي بیا دا هم نه مني د ټول نه غټې مکارې د جینکۍ هلکان به مې دا به سره منم خو د دې نه غټ تجربه خو جینۍ سره د جینۍ د یو وخته د لاندې سل مه کړئ هلکان به هم دا نه ویم چې نه به د روغ به د جمبلمن به مونځ کېږي خو جینکۍ خو به هم د بې نه بدتري د هلکانو د یوې جینۍ سره ګزاره چېرته یا خو یا مونږ ته خو اسلام اجازت راکړی مونږ خو به څلور ودونه کوي ور غلی شو